اخري کې یوه وظیفه در ښیم علاج یې در ښیم داسې نه کوم چې خالي مو د هغې پرېږدم علاج طریقه در ښیم اوس ته وه زما څه سوي دي وروره غیبت سوی دي یو ورځ افترا سوي ده څوک دی چې نه دی ځینې سوي په دا ګرده مسجد کې څوک غږ وکړي اول زه وایم چې زما څه سوي دي پاته خلک په دې اوس زمانه کې اوس موږ ته شیطان نفس علاج در ښیم امام شعراني رحمت الله تعالی علیه یو بزرګ ولی الله تیر سوي دي په دې تصوفو کې مجتهد تیر سوي دي هغه مبارک د امام علی الخواص رحمه الله څخه نقل کی هغه مبارک امام رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وجدي الله د حبیب علیه السلام څخه پوښتنه وکړه مال یا رسول الله ستا امتیان دي یو پر بل باندې کله ظلم ځنې وسي کله د یو چا حق ځنې وخوړل سي کله غیبت او ابتراء ځنې وسي کله تهمت وسي کله چاته ښکنځل ځنې وسي د غاړې خلاصېدو لارې راوښیې د الله پیغمبر چې امت څنګه خلاص شرعي مسله خو دا ده چې هغه سړي ته به ورځې ورته ماته بخښه وکړه که هغه وبخښلې خدای تعالی دې بخښي که چې د هغه حق خوړلی و حق به وروړې اوس یو سړی وایي زه هغه سړی پېژنم نه ما یې غیبت کړی دي اوس نه دي رامعلوم چې چېرې دي د یو سړي حق مې خوړلی دي اوس یې نه پېژنم چې هغه کم یو سړي غیبت مې کړی و هغه ولاړې راسه مړ سو اوس پس له مرګه مې غیبت وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویله وليوفله الحمد لله یوه ده نه قل هو الله احد یوه ده نه قل اعوذ برب الفلق یوه ده نه قل اعوذ برب الناس دا د قرآن شریف آخري درې سورتونه دا کښني کښني الحمدلله ووایه د آخري درې سورتونه ووایه دا کښنیان کښنیان د آخري د قرآن شریف چې قل هو الله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس دي د هغه سړي ته یې ور وبخښه وا الهي چې ما د چا غیبت کړی دي الله دا د هغه روح ته ور وبخښې ما پر چا تهمت ویلی دي ما د چا حق خوړل دي پر ما حق دي خدای د دې ثواب د هغه روح ته ور وبخښې رسول الله صلی الله علیه وسلم تل په ورځ د قیامت به الله ستا دغه ذکر چې تا کړی دي او د حق سره مقابله کې رب لا یزال به درته ووایي چې دغه ثواب به درکړم د حق ورتېر شه د هغه حق به دې خدای خلاص کړي دغه ثواب به درته ورکړي دا یې ښه لار ده د خلاصېدو ښه داسې وکړي ګوري د ورځې یو پلا خامخا وایست که نور دی یوه پلا یې وایست موږ خو ډېر حقوق خوړلي دي ډېر یې وایي یوه پلا خې خامخا وایه که خدای حساب را سره وکړي خلاصېدل ګران یو پلا الحمدلله یو پلا قل والله یو پلا قل اعوذ بالله قل اعوذ بالناس دا وایست وربه چې د چا حق مې خوړلی دي په خبر نه یم الله را معلوم نه وي یا مړه سوي دي پر ما حق پاته دی خدای چې په آخرت مې په نیسې عذاب راکوي الله مه مې په نیسه دغه ثواب هغه ته ور ورسوي خدایه ما خلاص کړي اله العالمین الله جل جلاله دې موږ تاسو خلاص کړي الله تعالی دې خپل رحم وکړي